د عربانو په اتحاد کې د صلاح الدین ایوبي رول. په 1171 میلادي کال کې صلاح الدین د نورالدین په استازیتوب د مصر تر کنټرول لاندې راوستلو کې مرسته وکړه. هغه د جګړې په ډګر کې خپله تجربه د یو الهام بخښونکي مشر په توګه ثابته کړه. 3 کاله وروسته علاءالدین وفات شو او صلاح الدین د مصر او سوریې د واکمن په توګه پاتې شو. د مشک میشته صلاح الدین د مختلفو سیمو مسلمانان سره متحد کړل. هغه د واک په ساتلو کې سخت او بې رحمه و. هغه د عربو د بې مشاهدې رهبر په توګه د خپل دریځ د پیاوړي کولو لپاره خورا پوځي او سیاسي مهارت وکاروه. د رهبر په توګه هغه د اسلامي عقیدې سره د ژمنتیا عامه اعلامیه خپره کړه. د عربي سرچینو په وینا هغه شراب منع کړل او د دوی په وینا د نورو جامو په ځای یې د اسلامي جامو اغوستل پیشنهاد کړل. د داخلي ګواښونو سره تر مبارزې کولو وروسته د هغه ګواښ لور ته مخه وکړه چې د غربپلوه مسیحي ځواکونو لخوا رامنځته شوی و. مسیحي ځواکونه په بیت المقدس او طرابلس کې میشت وو. همدارنګه په 1170 میلادي کال کې د صلیبیانو د ماتولو په موخه یوه ځواکمنه اردو جوړه کړه. صلاح الدین او د بیت المقدس بیرته نیول. صلیبیانو له 1099 میلادي کال راهیسې بیت المقدس اشغال کړ. د دوی دغه اشغال او د مسلمانانو ټولوژنه د مسلمانانو لپاره یو یاد پاتې شو. د دې لپاره چې مسأله لا خرابه کړي د بیت المقدس د هماغه وخت عیسوي نیواګر رینالډ اف چارټیلیون به ډیری وخت مسلمانان حاجیان د مکې او مدینې په لاره ځورول. د صلیبي یرغلګرو سره د صلاح الدین ایوبي لومړۍ جګړه په 1170 میلادي کال کې د مونټ کیسار جګړه وه. سره له دې چې صلاح الدین 24,000 کسیز لوی لښکر درلود، مګر د یو کوچني صلیبي ځواک لخوا یې ماتې وخوړه او بیرته په شا شو. دا ماتې د دې باعث وګرځېده چې په راتلونکي کې صلاح الدین یو ډیر قوي ځواک جوړ کړي. له لږې شخړې او یوې لنډې نښتې وروسته په 1178 میلادي کال کې صلاح الدین د صلیبیانو په وړاندې خپل جهاد له سره پیل کړ. هغه په بریالیتوب سره په هغه کلا باندې برید وکړ چې په جیکوب سپورټ کې د جوړېدو په حال کې وه. هغه کلا له خاورو سره خاورې کړه او د مشک له خطر څخه محفوظ کړ.